السلام علیکم ملګرو کتونکو هیله کوم چې تاسو به ټول روغ او تکړه یاست د پښتو ساينس اکیډمي په چینل تاسو ټول ته خوش آمدید وایم او په تیره ویډیو کې ما د سپیشل تیوري اف ریلیټیوټي باره کې خبره کړې چې کوم آینسټاین پریزنټ کړی اول او د هغه څه تقریبا یولس کاله بعد آینسټاین د جنرال تیوري اف ریلیټیوټي چې کوم دغه دی کانسپټ دی هغه د پبلش کی او دنیا ته نور هم رازونه دا رقم فاش کړل چې دنیا حیران شول ملګرو لکه څرنګه چې موږ ته معلوم دی چې نیوټن څه وخت چې د درخت لاندې ناستلو نو یو سیب رایلاسو د هغه سیب له وجې د دا کانسپټ کښېږدي چې ګریویټي له وجې دا سیب رایلاسو د مځکې په طرف ته یعنې ګریویټي یو دا رقم فورس دی چې هغه دا سیب مجبوره کوي د مځکې په خوا لیکن د هغه څه 200 کاله بعد هم موږ ته دا شان نه سوه معلوم چې یاره دا ګریویټي به ذات خود دا چی شته دا موږ ته نه سوه معلوم نو په دې تیوري اف ریلیټیوټي کې چې کوم د آینسټاین ده د جنرال تیوري اف ریلیټیوټي کې آینسټاین دا کوشش کړی دی چې اصلي کې ګریویټي له څه شي جوړیږي څه وجه ده کوم وجوهات دي او د دې څنګه افیکټ پر نورو شیانو باندې کیږي دا خبره ده په جنرال تیوري اف ریلیټیوټي کړې ده نیوټن دا خبره وکړل که یو شی مځکې ته یعنی مثال کے طور پر دا مځکه ده ټیک دی او هر شی که یو مځکې ته ورنږدې سي نو هغه به یو رقم ګریویټي فیل کړي دا نیوټن دا خبره وکړل آینسټاین یو ازمپشن وکړي آینسټاین دا ازمپشن وکړي که مثال کے طور پر یو کس دی هغه دا رقم په خوشحالۍ په لیفت کې ولاړ دی ټیک دی او د هغه لیفت چې دی دا په سپیس کې دی اوس خبره دا ده که د دې سړي چې کومې پښې دي که د دې لیفت سره ومشتلې نو ظاهره خبره د هغه موږ ته معلومېږي چې یاره دی به د هغه سوچ کړي چې یاره زما چې کوم لیفت دی ده ته د بنې باره کې بلکل شی هم نه دی ورمعلوم دی به د هغه سوچ کړي چې یاره زما چې کوم لیفت دی هغه مځکې ته ورنږدې سو ولې ګریویټي چې ده هغه پر ما یو افیکټ واچوي دی به دا سوچ کی آینسټاین دا ازمپشن وکړي که چیر یو سړی د هغه لیفت یو مثال کې طور په یو راکټ یې کش کړي یا په یو کرین یې کش کړي او په سپیډ په یو اکسلریشن یې کش کړي په هغه سچویشن کې به هم د دې سړي چې کوم پښې دي هغه به د دې لیفت سره مشلي د دې دا مطلب دی چې کوم اکسلریشن دی د اکسلریشن او د ګریویټي ډېر غټ کار دی سر په تیره ویډیو کې ما هم چې کوم سپیشل تیوري اف ریلیټیوټي ده پای کې ما دوه ریفرنس اف فریمز خبره کړو یو نون انرشل ریفرنس اف فریم ولو او یو انرشل چې هغه ما د سپیشل تیوري اف ریلیټیوټي باندې کې ډسکس کی او چې کوم نن خبره به موږ وکړو هغه نون انرشل ریفرنس فریم باندې خبره وکړو چې په کوم ځای کې اکسلریشن نو آینسټاین دا خبره وکړله که چیرې هم اکسلریشن وي هلته به هم ګریویټي پر دې شي د سوچ کاوی او وخت دا تېرېدی چې وخت دی په ټیبل ناستو او د پر یو کپړه باندې دا رقم چې کوم دغه ولو چې کوم د پریکټیکل چې کوم شیان ول د سرسره ولم یعنی دا لمر سولو دا مځکه سوله دا رقم د پر کپړه کښېږدو څه وخت دا په دا کپړه کښېږدوله نو د دې د وزن له وجې په دې کپړه کې څه کرویچر رالی یعنی دا رقم کرویچر رالی لکه و چې تاسو بیا وویناست چې دا د دې هیوي اوبجیکټ د وزني شان له وجې دا کپړه څه تیړه سوله ټیک دی یعنی د سره نه نوتله یعنی که ته پر یو کپړه باندې یو شی دا رقم وزني شی واچه
نو هغه کپړه کې خامخا دا رقم څه کرو راځي. ده دا خبره وکړه آینسټاین چې ستا چې کومه ګریویټي ده، چې کوم د ګریویټي کانسپټ د 200 کلو څخه مشته نه در معلوم، خالي نیوټن مشته ویلی دي چې خالي دا یو رقم فورس چې هغه یو شی مځکې ته راکشي. دا چې کوم کانسپټ دی هغه د دې کرویچر له وجې کیږي. ګریویټي یعنی د دې کرویچر له وجې پیدا کیږي. سن په خلاص شو. نو دا کانسپټ چې ولو د مشته پریزنټ کی. دا ویډیو کېدای شي څه غټه شي، پر تاسو څه بور شي، مزید چې کوم کانسپټ شي هغه به زه په پارت 2 کې درته ایکسپلین کړم. کور ودان، ډېره مننه، مهرباني.